د جواب ټي وی ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه سلیمان کامل یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی د تاریخي کردارونو په هکله چې موږ کومه سلسله روانه کړې ده په هغې کې نن موږ د بختیار خلجي په هکله باندې تاسو سره خبره کول غواړو. بختیار خلجي هغه کس دی چې په هندوستان کې د پښتنو باقاعده حکومت جوړ کړی دی. هسې خو پښتانه هند ته ډېر د پخوا نه بلکې د هغه وختونو نه چې یرغلګر به د هندوستان ته راتلل د افغانستان په لاره باندې، نو د دې ځای نه به سره پښتانه په لښکر کې ملګري کېدل او هند ته به تلل. نو په دغه ټوله زمانه کې د پښتنو افغانانو نفسیاتو کې بادشاهي شامله وه. یعنې هند ته چې بتله نو په دې غرض بتله چې بادشاهي به جوړوي، که چا سره بتله نو هغه د هغه به دغه نفسیاتو که دی به پخپله ته نو د دغه هم دا جذباتو چې بادشاهي به کوم بشري به کوم. دا سلسله په باقاعده توګه د اختیار الدین محمد بن بختیار خلجي په لاس شروع شو چې په تاریخ کې د بختیار خلجي په نوم یادېږي. د ده د پیدایش نیټه د یوې اندازې مطابق 1120 یا 1125 خواوشا ګڼلی شي او د مړینې نیټه یې 1206 عیسوي کال دی. دې په خټه افغان چې د غوري واکمن جنرال محمد چې د بنګال او بهار د ختیځ هندي سیمو د مسلمانانو د فتوحاتو مشري یې وکړه، دې یې ځان سره د هند د واکمن په طور ملازم کړ. د جنرال محمد په بنګال باندې د حکومت دوره د کال 1203 نه د 1229 کال پورې وه. خو د دې نه وړاندې د کال 1190 نه واخله د 1206 کلونو ترمنځ زمانه د هند په نیمه وچه کې د خلجیانو حملې د ټولې سیمې ګډوډي رامنځته کړه، یا یې په ټوله منطقه کې یوه ګډوډي رامنځته کړه، ځکه چې دوی به وړې وړې حملې کولې او د هغې د وجې د امن و امان صورتحال د یو بادشاه دپاره یا د یو واکمن دپاره قابو ساتل مشکل. بختیار خلجي د اوسني افغانستان په سویل کې د هلمند په ګرمسر کې پیدا شوی و چې د خلج قبیلې غړی و. خلج هغه خلک وو چې لا ډېر پخوا د ترک نه په کډوالۍ هلمند ته راغلي وو. بختیار په ابتدایي کلونو کې غزني ته راغلی و چې دا د ده د ځوانۍ موده وه، او بیا ډیلي ته. دا دواړه سفرونه د ده د کار پیدا کولو په سلسله کې وو چې روزګار بیا مومي. د ده د ابتدایي تعلیم په هکله باندې کوم واضح معلومات لاسته نه دي راغلي، خو د پښتنو افغانانو چې د تعلیم د ټولو نه لویه ذریعه کومه موجوده وه هغه یا خو د وړوکوالي لوبې وې چې د هغې په ذریعه باندې به خلکو پوهه حاصلوله. دویم په حجرو کې د مشرانو مجلسونه، جرګې، مرکې هم د زده کړې عواملو. نو د دغه تربیت له اعتباره ځوانان به ډېر کوټلي، پوهه او سنجیده خلک. دی هم د ځوانۍ په ابتدایي ورځو شپو کې د کار په سلسله کې سفر ته مجبور شو او د موجوده اتر پردیش ولایت بداون ته لاړ او هلته د ولایت د غوري والي د حزب الدین حسن ادیب بختیار سره ملازم شو. د هغه وخت یو تاریخ لیکونکی عبدالمالک اسامی وایي چې بختیار اول د راجپوت واکمن جتیرا سنگ ته لاړ او هغه سره ملازم شو.
په دغه وختونو کې د سیکانو او افغانانو ترمنځ د تاوتریخوالی موجود و. د دغه جګړو احوال تاریخ فرشته هم لیکلی دی. د بختیار خلجي تره محمد چې د محمود زوی و، د غور د واکمن محمد مرستیالو، او د منهاج سراج د تاریخ په حواله د تارین په دویمه جګړه کې د پرتویراج د دریم واکمن په وړاندې په جګړه کې خپله مړانه وښودله او غوریانو لویه بریا ترلاسه کړه. محمود وروستو په ترنین کې د هغه د زړورتیا په وجه باندې د اعزازاتو اغوستو جوګه وګرځولی شو. د تره د مرګ نه پس بختیار ته د هغه منصب وسپارلی شو. د بنارس قومندان حسام الدین اخولبیک د ده د زړورتیا نه ډېر متاثره شو. ورغی ورته او د بګود او بهلوي د اوسني مرزاپور ولسوالۍ د سمبالغ سپارښتنه یې بختیار خلجي ته وکړه. بختیار د اتر پردیش په سیمه کې د بهار او منیر په علاقو کې پښتانه راټول کړل. خلجي امیران یې هم راجمع کړل. په جمع شوي مال غنیمت کې ټولو ته برخې ورکړې او د دې اتفاق په سبب د غور غلام قطب الدین ایبک د ده ډېر عزت او احترام وکړ او په آینده کې هم د ته په ډېر په درنښت سره کتل. خلجي د غوري د فوجي ځواک مشر و. د 12مې میلادي پیړۍ په وروستیو کې یې د هند ځینې برخې فتح کړې. په دغه زمانه کې په هند کې د بودا مذهب منونکو خپل اثر قایم کړی و چې د خلجي د دبدبې په وجه یې سخته ماتې وخوړه او ودانۍ یې ویجاړې شوې. په کال 1203 کې یې بنګال ونیو. دغه فتح په دومره بهترینه فوجي حکمت عملې ترسره شوه چې تاریخ لیکونکي ورته د حیرانونکې پتې په لیکلو مجبور دي. یعنې د ده دغې فتحې ته یا دغې ګټې ته یا لاسته راوړنې ته یې حیرانونکې فتح ویلې ده. بنګال کې حکومت جوړ کړ. د خپل نوم خطبه ویل یې جاري کړل او د اخیستلو خرڅولو دپاره یې سیکې جاري کړې. جوماتونه، مدرسې او خانقاهونه یې جوړ کړل او امیران یې په تنخواه باندې وروزل. مطلب د هغې دپاره وظیفې مقرر کړې، وظایف او د کار نویتونه یې ورته ښکاره کړل چې دا د باقاعده حکومت ابتدا وه. په کال 1206 کې په تبت یې برید وکړ او علي مردان یې په غورغات ولسوالۍ کې د خپل مرکز د ساتنې لپاره پرېښود. خو وړاندې د چومبې په دره کې د تبتي ځواکونو لخوا د بدې سختې سره مخامخ شو او فقط 100 سرتیري یې ژوندي پاتې شو. بختیار خلجي د دې نه وروستو ناروغه شو او د علي مردان خلجي لخوا په ناروغتیا کې ووژلی شو. هسې هم مرګي حال و. د دغه چونکې ده په ژوند کې ماتې نه وه خوړلې چې چېرته تللی دی فتح یې راوړې ده، ګټه یې راوړې ده. دا ځل چې د تبت په دې حمله کې د تبتي ځواکونو نه ماتې وخوړه نو دې سره یې زړه هم مات شو. سرتیري لښکر یې ووژلی شو. ډېر لږ خلک د ګوتو په شمېر خلک یعنې 100 سرتیري چې د ده خصوصي دسته وه دې سره د هغې پشاش او بیا له دغه غمه ناجوړه شو. خو د دغه ناجوړتیا په دوران کې علي مردان دې ووژه یا په شهادت ورسو. دغه شان محمد شیران د بختیار خلجي ځای ونیو. د صوبهدار اولیا خان په مشرۍ کې یو بل ځواک فوج جوړ شو. د بختیار خلجي د بدل اخیستو په لړ کې علي مردان قید کړ. خو په څه طریقه علي مردان د قیدخانې نه وتښتېده. د ډیلي حکمران قطب الدین ایبک یې په دغه کال باندې چې دی وتښتېده نو حملې ته یې وهڅاوه. د هغه ملاتړ یې حاصل کړ او برید یې وکړ. د برید په نتیجه کې شیران دیناپور ته وتښتېده او هلته مړ شو. دلته یو بل کردار هم ډېر اهم دی. د خلجیانو په دې دوره کې غیاث الدین خلجي دغه یرغل سره مرسته وکړه چې په بدل کې په کال 1208 کې د بنګال حکومت ترلاسه کړ. دا بیا د 1206 کې چونکې
بختیار خلجي وفات شوی دی نو د هغه د حکومت نه پس ته دوره ده خو چونکې دې سره تړلې ده دې پسې به موږ راځو نو دغه د بلې سلسلې هغه ابتدا موږ دلته د هغې ذکر کوو چې وروستو بیا اسانه د 1221 پورې ترېنه دغه حکومت بیا علي مردان بیرته واخیسته یعنې غیاث الدین خلجي ته حکومت په لاس ورغی په 1208 کې دا بیا په 1221 کې علي مردان بیا په خپله دغه خو د ډیلي د حکمران په مرسته باندې د غیاث الدین په مرسته باندې راغلی و حکومت یې اخیستی و خو په خپله یې نه و پرېښې ځان ته نو بیا ځان ته که خلجیانو خپله واکمني تر منځنۍ ایشیا غځولې وه یعنې په صرف په دغه ځای نه وولاړ ټول هندوستان او بیا رو په رو باندې تر منځنۍ ایشیا پورې د اختیار الدین محمد بن بختیار خلجي چې د غوریانو په ملازمت کې کومې تجربې حاصلې کړې وې هغه یې د خپلو فتوحاتو دپاره په کار راوستی د ده نه وروستو خلجیان د ډیلي د مملوک کورنۍ واکمنان شول او دغه موده د 12شپږ نه د 1290 پورې دوام لري چې د ډیلي د سلطان غیاث الدین بلبند د واکمنۍ پای ګڼلی شي د بختیار خلجي نه پس جلال الدین فیروز خلجي او بیا علاءالدین خلجي به هم زمونږه د دې تاریخي کردارونو د تسلسل کړی وي چې په راروانه ویډیو کې به یې سره ګورو ډېره مهرباني کوم ودان